अनुष्का शर्मा वाيي افغانان ډیر خواږه خلک دي. د هندي سینما نامتو فلمي ستوري انوشکا شرما وايي چې افغانان ډیر خواږه خلک دي او له افغانانو سره ډیره مینه لرم. همداراز د کې هندۍ کرکټ ملي لوبډلې لوبډرمشر ویرات کوهلي بیا وایي چې رحمان الله ګربز د افغانستان ډیر ښه توپ وهونکی دی. د معلوماتو تر مخه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو مینوال رحیم صدیقي په نیوزیلینډ کې د هندۍ کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر او مخکښ توپ وهونکی ویرات کوهلي او د هغه میرمن او د هندي سینما نامتو ستوري انوشکا شرما سره لیدلی دي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دواړه یې په ګاډي کې ولیدل او له دواړو سره یې بانډار وکړ. رحیم صدیقي لیکي چې له ویرات کوهلي نه مې پوښتنه وکړه چې د افغانستان لوبډله څنګه ده، نو هغه راته وویل د افغانستان لوبډله به ډېر ژر نور پرمختګ وکړي او چې د افغانستان دا کوم د فیل توپ وهونکی دی رحمان الله ګربز ډېر ښه بیټسمین دی. که چیرې په ده باندې او په ځوانانو باندې کار وشي ډېر ژر به نړیوال جام وګټي او یوه ډېره خطرناکه لوبډله به وي. هغه وایي ما ورته دا هم وویل چې کله د بلې لوبډلې پر وړاندې لوبه کوي نو د خپلې غوسې له لاسه خپل ډېر مینوال له لاسه ورکوي. نو وایي چې هغه راته وویل چې غوسه شم نو په مخالفه لوبډله فرشر راځي او خپلې ویکټې ژر له لاسه ورکوي او لوبه کې موږ بریالي کیږو. رحیم صدیقي لیکي چې انوشکا شرما رانه وپوښتل ستا د خوښې هندي فلم کوم یو دی؟ نو ما ورته وویل چې پیکې، نو هغې ډېر وخندل. هغه لیکلي چې انوشکا شرما راته وویل چې تاسې افغانان ډېر خواږه خلک یاست او په ویرات کوهلي هم افغانستان ډېر زیات ګران دی. هغې زیاته کړه چې موږ د افغانانو سره ډېره مینه لرو.